چلاقي به نه کوي دلته. صحابه هغه مؤمنان ول چې الله ورته ویل وازواجه امهاتهم، د رسول الله بیبیانې د ټول امت میندې دي. امام ابن کثیر رحمه الله وایي په احترام کې، په عزت کې، په وقار کې، په لکه مور ته چې د کوم عزت و وقار لري او د هغه ته حرمت قائل یې، له دې نه زیات به امهات المؤمنینو ته کېږي. اوس راځه د تاسو کومه خبر وکړه، راځه په خیر. دا کوم کتاب ده؟ هله د ټولو مسلمانانو په مخ کې راځه په خیر. ابن کثیر تفسیر کې لیکلای ده او در منصور په تفسیر کې لیکلای ده. ابن کثیر کوم جلد؟ راځه په خیر. شاموش سره خو دلته یو موبایل لګنه او شموش د دا تفسیر ابن کثیر ده. دا تفسیر ابن کثیر ده. وایي صفحه کومه صفحه ده؟ اله زرکو اله زمری شا یو منټ صبر وکړه. ته دا شی پیدا کړ، زه بل دې بل ملګری سره خبرې کوم. راځه ما ته خپل محمود صاحب دې ما ته خپل خبرې ته راځو. ما کابل ملګری مو راپورته کیږي، راپورته یې کړی باک نه لري. کاری صاحب ما یو پیغام دسه د کاری صاحب زما دیو دا پیغام دی کنه، تاسو کوم علما دي کنه، څومره علما دي کنه، دا علما ولا خبره په کار علما سره ډیسکس شي کنه، نه څه عوامي تاسو د شي اختلاف جوړ کوي چې هوا ورکوي دي نه دلته ورته ناسو د تا ته ناسو ورڅ کوم لا دی راولي، کوم عالم دی راولي بل لا نه زه دا خبر نه کوم چې ملا شیعه دی که سنی دی که بل کوم مذهب والا دی کنه، خو علماونه خبره ټیکیږي، علماونه د معاشره څومره خراب خبره ورو. سید بایدا سے چال د ته یو پکیر کې ناس دی ال تک ټول مشوما چغي وي چې تی کلم مله سکه دا سکه او سړ تکې ځاغه نه پس مله سکه او سیدو. او دویمه خبره ورور ولی چې کی میسیجونه ورکه شاه خبره ورور ته چې ورور ولی کی میسیجونه ورکه شاه خبره ده. خو دلته کې چې کیم د باس مبسې کېږي دا د ورورولي چې کیم پلیټفارم نه ده، نو کاینډلی ته داسې میسیجونه په بل پلیټفارم کې ورکوه. که چېرته سوال دی سوال کوه، کوزې جاته صحیح دو وشابس. ښه خبره ده، ښه خبره ده، صحیح ده. بس صحیح ده. بس ما پیغام دا ورورولي پیغام و امن پیغام او د محبت او مینې پیغام او ان شاء الله بس تاسو خپل خبرې کوي ان شاء الله. بس صحیح ده. محمود دا څوړ ته دی امن پیغام ورکوي چې ته د رسول الله ناموس ته چې څوک توهین وکړي وای دا ګناه ده، لیکن رب العالمین ورته کافر ویلی ده چې څوک د رسول الله د ناموس د بیبیانو توهین او سپکاوی کوي. دا څه ورته دی ما یو کوشن درځي کې دغه دی چې دا کوم کسان چې توبه نعوذ بالله د امهات المؤمنین ته کنځلې کوي یا توهین کوي، هغه بالکل هغه شیام نه دی کنه، توهین څوک کوي کنه. دا کوم غلی کنه، دا کوم کسان دي دا نه شیا دي نه سنی دي. ما دغه بل اکاونټ ته ننوځه، هغه ویډیو ته د ملګرو ته راواخلې. عبدالرحمن د کدي څه شي نوم د مننه د زړه سره، بارک الله فیک، الله دې سر لوړی کړه. هماغه ویډیو ته د ملګري د محمود ته چالو کړه چې د دې سر خلاصې دا په کوم هوا کې ګرځېږي را ګرځېږي، بیا تر څو پورې زه څنګه د امن پیغام د ما دین ټول د امن ده، د ما اهل بیت ټول عمر، تاسو ټول عمر د اهل بیت له نامونه غلطه استفاده کړې ده. په خدای قسم که یهود و نصارا د اهل بیتو دومره دښمنان لکه تاسو سیاسه او دا زه د تا په کتاب درته ثابتوم. لیکن ته دا ویډیو وګوره، دا ویډیو چالو کړه. دلته څوک دی اډمینانو کې څوک شته که نسته؟ قایل شه محترم یو دقیقه وخت راکړئ، یو دقیقه کمپیوټر چالو کوم. کری صاحب هغه ویډیوونه ته پرېږدوه داسې دوکه نه چې نه یو دقیقه یاري لږ صبر کوه. ګوره یو کسر په یو وخت خبرې کېږي ګرانه، لږ صبر یو د تا ته د په پوره معنا وخت درکوو، په پوره معنا بالکل په پوره معنا وخت درکوو، په پوره معنا وخت درکوو. دوستانو دا لایف در سره شیر کوي ماشاءالله، صرف 15,000 کسانو لایف شیر کړی، باید چې 10,000 کسان خو اوسه پورې لایف شیر کړی وای. هلئ ماشاءالله 1000 کسان هستی یو وارې چې دا لایف شیر کوي ماشاءالله آئین 15,000 ته رسیږي. هلئ ماشاءالله لایف شیر کوي، در سره لایف مه بندوئ، لایف شیر کوي. صرف 15,200 کسانو شیر کړی ده. هلئ چې نور خوندور شي، چې نور مسلمانان راشي،
که غیر مسلم هم راځي هیڅ خبره نه ده چې مونږ چې سر انسانان راشي د الله مخلوق راشي دلته یو چاته فایده وشي زمونږ او ستاسو د یو شیر کېدو د وجې نه یو مسلمان ته یو انسان د فایده وشي کېدای شي دغه مونږ ته د آخرت د نجات یوه ذریعه وګرځي هلئ ځوانانو ماشاءالله لایف شیر کوئ باید چې 15 دقیقو کې باید چې 10,000 ته مونږ لایف ورسوو هلئ ماشاءالله او لایف شیر کېدل ګوره څومره اسانه د آخري یو خبره کومه په خپلو موبایلونو کې د قاري صاحب مبارک په دې عکس باندې لږ ګوته زور ونیسئ تاسو ته د سنډ آپشن راځي هر یو کس کولی شي چې د یوې دقیقې نه کم وخت کې 13 نه 40 کسانو ته لایف شیر کړي هلئ ماشاءالله هلئ ځوانانو بخښنه غواړم قاري صاحب احمدزی صاحب مننه عبدالرحمن جان الله دې راته سرلوړی کړه الله پاک دې په دنیا او آخرت کې سرلوړی کړه عزتمند سي الله پاک دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت در نصیب کی دا زه دلته نه پوهېږم چې دا قاري صاحب محترم دا یوه ده نه ساکنځلې کړي دي هغه باندې ویډیو نه دا خو دا اوس نوي شیر کړي ده له دې نه لاندې لاړ شه لاندې راځه په خیر اوس ان شاء الله الرحمن دغه کس ته د الله بنده خو نظر کوه ته د ما اکاونټ ته ننوځه د ما اکاونټ ته ننوځه هغه اکاونټ ته د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو او د صحابه او د دوستانو لایف شیر کې تر څو هغه ویډیو لګی ماشاءالله لایف شیر کې 8000 واره ویډیو شیر شو ماشاءالله هلې 10,000 ته ورسوي زر هلې ماشاءالله تر څو چې ورور ویډیو را باسي ماشاءالله لایف شیر کوي 1200 کسان ناسي ماشاءالله یو واره دی الله د رضا لپاره شیر کوي چې مسلمان راشي یو انسان راشي فائدہ وشي هلې ماشاءالله قاري صاحب دا کوم تاسو ویډیوګانو کې د مختلفو خلکو ولا کوم ویډیوګانې چولې کنه توهین پکې کوي کنه شیا کولم ګناه ده تاسو بار خلکو ته دا توهین خیو کنه دا ایکسترا ګناه کې راځي ایکسترا ګناه کې نه ده تر هندوانو لوی کافر ده دی الله بنده ګناه دې کافر ته دې کافر نه ویل ته پسې کافر یې صحابه و دي خالق السلام علیکم ورحمه نه د ګناهانو ذکر کول بار د ګناهانو پیلاو کول نور اضافي ګناه کې نه راځي دغه وګسه نقل کفر نباشد که یو کس ته غلط کار کړی دی هغه بار کفر را نقلول دا نو وګ نیسه الله جل وعلا سی په قرآن کې دا مایکونه بند کړي حسن الله یاري سي مایکونه بند کړي ګوریا په الله جل وعلا په قرآن کې د کفارو مذمت کړي دا آیا دغه مذمت به مو خلقو ته نه بیانو د قرآن حکم به خلقو ته نه بیانو دا د ګوریا سرازي په خیر دا اسکرین غټ کړه تاسو هغه ډمه ډانسر عائشہ بوکا کنجره ما په وړه دا عائشة رضي الله عنها تتوهين نخا يو دقيقة وش كلمة وأذان توقورا ګناه ده کنه څوک کوي پرېږده ولا خلکه دا لا ګناه ده قرآن ته کنځله کول کلمې ته کنځله کول د رسول الله ناموس ته کنځله کول دا ګناه ده نرس جرأت پیدا کړي دا کافر وو کافر داسې څو کافر نه ورته وایي په خدای قسم هغه هم پسې کافر ده دا کس اوس کافر ده که نه ده کافر دا کس محمود صاحب ام دا کس کافر ده که نه ده کافر میک دی خلاص که سیده میک دی خلاص محمود میک دی خلاص کړه محمود مایک دی خلاص کړه قاری صاحب ما ویل چې د کوم کس د اسلام جامع کې د مسلمانو جامع کې رانوځي او خپل منځو کې اسلام کې مسلمانو کې اختلافات جوړوي کنه هغه مسلمان نه دی دا کس یو کس کوم مذهب له تعلق لري
دا د تاسو لایفونه دي مکه و دغه بې غیرتي مکه وي په خدای قسم که اهل بیت منیه تا که اهل بیت منلی محموده تا که اهل بیت منلی اهل بیت نوم استعمالیږي اهل بیت تاسو څنګه لکه اوس تاسو کې هم ځنه خلک دي کنه د صحابه نوم استعمال کی د لا اله الا الله محمد رسول الله نوم استعمال کی یا مثال د پیغمبر نوم استعمال کی د قران نوم استعمال کی د اهل بیت کوم توهین کوي کنه هغه خوارج دي د کوم کسان شیعاګانو کې دنس کوم موجود دي هغه د صحابه توهین کوي هغه د خوارج دي د خوارج دوه جنت ته محبت سره ایمان ته اهل بیت منی په دغه ایمان لمانه پښتنه وکړه چې څوک د علي رضی الله عنه په شان کې بالکل زمانه پښتنه وکړه لمانه پښتنه وکړه چې حکم څه شي د څوک د امام علي رضی الله عنه توهین کوي پښتنه رانه وکړه خوارج ده کنه خوارج ده قاری صاحب دا لري کنه اسلام نو خارج ده نه په خپ کې ځه د خپل کار وکاو هغه بل هغه راوړو لوی مولای د په کلمې باندې لعنت وای کلمې ته کنځله کوي ابل لوی مولای چیرې د لچا سره دغه ویډیو یو د دا ټول شخصي غدغه دي شخصي فعلونه دي چې کوم سړی شخصي فعل کوي هغه ټول مسلک ذمہ دار رسول الله د ناموس توهین کول شخصي ده سړی به د خدای توهین کول شخصي ده وحسن الله یاری إن كنتم مؤمنين دا شخصي خبره ده دا د خدای حکم وس راځي یو بل زیته تلوار مکوه یو بل زیته الا موږ سره د موږ اډمینان ټول عمر را سره تیر کړل خو چا پرېږ دوا کوي صاحب ویډیوګان یا داسې نور سیزونه سړی داسې چاله خبره ور وکړي صاحب چې کوم کاری مسعود صاحب چې کومه ګستاخي کړې وه هغه جایزه وه کاری مسعود مفتي مسعود چې کوم دا هغه خو نرغونې بخر هغه ګوریا هغه یو خبره کړې وه هغه بیا نرغوندې بخښنه مو غوښتله یو خبر د پریشر راغلو سړی په پریشر راغلو یو منټ صبر وکړه یو منټ زه دا خبره درته وکړم دا خو د قصدن په لایف کې ناسته د هغه خبره خو یو څه لاسوهنه پکې سوې وه یو څه ګډوډي جوړه سوې له ما سره دا ویډیو غالبا لکه چې را چې ډیلیټ سوې ده آیا کري صاحب دا انصاف ته چې په جهلم کې یو کس داسې دعوا کړې وه والله عالم چې هغه مطلب صحیح وه یا داسې غلطه وه په هغې باندې خلک ارپوته شول مطلب اوري ولګول کس یې مړ همدا کري طارق مسعود صاحب چې کوم دا همدغه شانته عظیمه ګستاخي وکړه او ټولو علماو سره کېناست او معافي کو آیا د ګستاخي چې کومه ده موږ دا ټولو یو نارانه ده چې ګستاخ نبی کا سرتن سے جدا ایک ہی سزا نو پچار خدا و چې طارق مسعود صاحب نو په دې باندې یعنی ګستاخ رسول سے گردن جدا دی په دې باندې خو ته باور لري کنه ګستاخی چې کیم سړای وږي د تا ټول د زر کاله کېږي د تا د ټول کتابونو له دې ګستاخي ډک دي خو به د ټولو نه گردن جدا سي نه شاب اوس موږ ولا کېده وروا تا هغې ورځې تا کومه خبره دلته کې په براډ کښې یو کس سره کوله چې اهل تشیع چې کوم مسلک دغه داسې ګستاخیانې کې داسې کړي تو ته پته شته چې کوم اوس په ایران کې غټ سپریم لیډر چې کوم دا باقاعده هغه فتوا ده سیستاني صاحب فتوا ده چې کوم سړی د اهل سنت چې کوم مقدسات دي والله علم موږ اختلافات شته ده خو چې هغې کوم توهین کې دا حرام ده اوس موږ وروا که نه موږ وروا اوس موږ چې کوم دا حضرت آدم علیه السلام والا کیسه بیانو هغې نه عبرت اخلو صحیح ده اصحاب کف کیسه موږ ورو هغې نه عبرت اخلو
نو چې کله موږ جنگ نهروان جنگ سفین چې کوم مولوی صاحب سره حضرت علی جنگي نشي هغه ذکر اسکار چې موږ کو تاسو وایي چې توهین صحابه ده دا دغله معیار چې کی مدد ولله دا څوک وای ته خبر یې چې ما په جنگ صفین باندې په لسګونو خبرونې کړې دي په جنگ جمل باندې می په لسګونو خبرونې کړې دي خبر یې په سب باریک شه د خبرې کړې دي جنگ جمل په باریک شه تاسو خبره کړې د جنگ جمل جنگ صفین سي څنګه جنگ را مینسس ولې چا ترمن جنگ وسول علي رضی الله عنه څه نظر لري د جنگ صفین په اړه باندې د جنگ جمل په اړه باندې څه نظر په دې باندې خو مخبرونه کړې دي د تاسو ټول عمر په دې جنگ صفین کې تاسو د صحابه وته توهین کوي په جنگ جمل کې امهات المؤمنین وته توهین کوي بیا خاص کر عائشه رضی الله عنها ته توهین وسپکاوي کوي امداسي وغيره وغيره وسګوره ما دغه کس ورته چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د دې په اړه چې څوک توهین او ګستاخی کوي تر پایه پورې ور باندې رانغلل خو کلمانه تاسو پښتنه وکړي چې څوک د علي رضی الله په شان کې ګستاخی کوي ډایرک درته وایم چې دا کافر ده او کافر ده څوک چې د علي رضی الله په شان کې ګستاخی کوي او توهین کوي خو تاسو چې د قران حکم درته وایم لا نه پیورځي د خپل بغض په خاطر د خپل عناد په خاطر د خپل زید په خاطر اوس که زه ته وایم چې عائشه رضی الله عنها ته ام المؤمنین وایي قران مجید کې راغلي دي بالکل موږ منو چې امهات المؤمنین ده او دویمه خبره موږ ته ورته خپل مور وایي حسن الله یې ورته خپل بالکل قران مجید کې راغلي دي قران مجید نه چې کوم داسې باور شاف قران مجید کې راغلي دي ته ورته مور وایي بالکل دا مور ده خو موږ اختلاف تا اختلاف څه شي ده مثلا د څه شي اختلاف درازه د جنگ جمل لا اختلاف تا سیدو په جنگ جمل کې څه شي سوي دي دا زه په دې نقطه باندې ما ته خبرې کو دا جنگ جمل په دغه نقطه خبرې کو د مسلمانانو په هسي جنگ جمل کې څه شي سوي دي د حضرت علی په خلاف دغه کړای دا جنگ یې کړای دا چې څوک وای پکې دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دته حدیث پڑھاو کړاو چې هو به داسې مقام برزي چې تو تب داغه علاقې سپټ غیږي نو ته پوه چې کیم دا حالت تو باندې راشي دا د ټیم کې ته په خطا ته پچا دا چې کیر تراشي او دویم سورۃ التحریم آیاتونه دي چې په کار د ازواج مطهرات چې کیم دي د تخیم کنه مقدمه پیش کو آیت التحریم چې کیم آیاتونه دي پاغه کې بیان شوی دا چې پچا د ازواج کیم مطهرات هغه د فکرینه کې شي دي صحیح نو اوس په سورۃ التحریم کې نه ده هغه په سورۃ التحریم کې نه ده هغه په سورۃ الاحزاب کې ده شاه سیدو با داسې مسټیک کیږي موږ داسې عالمان خو نه موږ ته پاته دا سړی بهرني ملکی شاه نو چې کله دغه آیتونه او چې مطلب دغه واقعات چې کوم شوي دي دو سره چې کله موازنه وکړي چې معلومات یې وکړي نو د وجنه موږ وایو چې بالکل دې ځکه موږ اختلاف تا او دویم خدا واضح حدیث تا د محمد صلی الله علیه وسلم واضح حدیث تا چې چرته علی التحق دي نو چې د علی په خلاف چې کوم سړی راغلی هغه په ناحق ده آیا تا هغه سړی نه مني ها سید دا خو د موږ ته جواب راکړه ته یې معنی کنه معنی پدې او راځم درته خو یو خبر ګوره ما غوږ درته واچي ولوس غوږسه جنگ جمل په کوم ځای کې سوی ده د داسې دغه تاریخي واقعات ته اوس موږ نه دا تاسو ما کې چا کړای دا کوم صحابي داسې وایي الله بنده نو تاسو ځای نه د معلوم ګوره یو دقیقه تاسو دی یو تاریخي واقعي ځای نه د معلوم تاریخي نه د درته معلوم منطقي نه د درته معلومه سبب نه د درته معلوم نو حق د بموت څنګه رسیږو حق ته غواړي چې حق ته ورسیږي کنه ته غواړي چې حق ته ورسیږي دغه حق ته به ما ته وسنګ رسیږو دی حق ته به ما ته وسنګ رسیږو جنگ جمل په کوم ځای کې سوی ده ته پورا کیسه وکړه موږ د تبع وګنی سو موږ د تبع جواب درکو ته کیسه وکړه نه تا مخکې ویل چې عائشه رضی الله عنها له علي رضی الله سره جنگ کړي او جنگ تراوتلی ده کنه بالکل دا خبره دی وکړه بالکل وسګوره علي رضی الله عنه په مدینه کې ده جنگ جمل په بصره کې سوی ده او علي رضی الله او عائشه او طلحه او زبير رضوان الله عليهم اجمعين ده په مکه کې دي وسپکار ده کچيري طلحه او زبير او دي هغه فوج لخر او عائشه رضی الله عنها ام المؤمنين لا علي رضی الله عنه سره جنگ کوله مقابله کوله مدینه ته ولینتل ولی بصره ته راغله
بصره په عراق کې ده او مدینه ورته نږدې وله. ولې مدینې ته نه تلل د علي رضی الله عنه مقابلې ته، او ولې دوی بصرې ته لاړل؟ په دې پوهېږي ته؟ شاده بیان ته وکړه. اوس ګوره حسن الله یاري صاحب د الله خاطر وکړي، په حق پسې سي، په پټو سترګو په چا پسې مه ځئ. تاسو ته د دې جنګ جمل دا د ټول سبب د دې څه شی و؟ د دې ټول سبب یې له تاسې نه پټ کړی ده چې څنګه عثمان بن عفان رضی الله عنه په شهادت ورسېدل. عثمان بن عفان رضی الله عنه چا په شهادت ورسول؟ کوم کسانو چې په شهادت ورسول هغه د امامنا و امام المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه په لښکر کې ورسره ول، سي عبد الله ابن سبا یهودی ورسره ول، د علي رضی الله عنه په لښکر کې ورسره ول، د هغه ډله د علي رضی الله عنه په لښکر کې وه. ته پوهېږې چې د معاویه رضی الله عنه، د طلحه او د زبیر رضوان الله علیهم اجمعین، د هغوی نیوکه په علي رضی الله عنه باندې دا وه چې دا خوارج د له صفه لرې کړه، دا د شیعو پلار چې عبدالله ابن سبا یهودی ده دا درنه لرې کړه، دې ته سزا ورکړه، د عثمان ابن عفان د وینو انتقام جنې واخله. علي رضی الله عنه ورته ویل سینه صبر وکړي. بیا چې علي رضی الله عنه کله شام ته تلل، شام ته د معاویه رضی الله عنه طرف ته ورتلل چې هغه ته زه ورسمه چې هغه له ما سره ولې بیعت نه کوي. لښکر یې تیار کړل، د 25,000 په تعداد کې لښکر تیار کړل. په دغه وخت کې طلحه او زبیر په مکه کې خپل لښکر تیار کړل. د څه شي دپاره؟ خو سبحان الله ټول عمر یې تاریخ درنه پټ کړی ده. مه کوئ حسن الله یاري د زړه سره په لوڅو سترګو پسې لاړ سئ. نن زمانه په خدای قسم که د دې وي د خیر اراده درته لرو، د خیر اراده درته لرو، په پټو سترګو په چا پسې مه ځئ. طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین او ورسره ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغوی اراده وکړله چې راسي بصرې ته. د څه شي دپاره؟ ته پوهېږې له جنګ جمل کبرا نه مخکې بل جنګ سوی ده چې جنګ جمل صغرا ورته ویلی کېږي. کله چې طلحه او زبیر خپل پوج راواخیستل چې بصرې ته راسي، تر څو لښکر له ځانه سره راواخلي، پوج راواخلي او علي رضی الله عنه ته ورسي، او د علي رضی الله عنه هغه عذر ورپوره کړي چې علي رضی الله عنه ویل چې موږ تر اوسه کمزوري یو، اسلامي مسلمانان ټول مضبوط قوت نه لري، نو موږ به څه شی وکړو؟ نو موږ به د علي رضی الله عنه ملا ورټینګه کړو، تر شا بې ودرېږو چې تر څو له خوارجو انتقام واخلي. طلحه او زبیر او عائشه خو په دې نیت راوتلي وو له مکې مکرمې نه، بصرې ته راغلل. هو د الله بندګانو، او د الله بندګانو لیږ له تاریخ نه ځان خبر کړي. کله چې طلحه او زبیر له خپل لښکر سره چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ورسره وه، دا چیرې راغلل؟ دا بصرې ته راغلل. په بصره کې والي د چا و؟ په بصره کې والي د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه، د علي علیه السلام امیر المؤمنین د هغه لښکر و، د هغه والي و. کله چې طلحه او زبیر راورسېدل نو خط یې ورولېږل چې موږ راغلي یو د دې نیت باندې. په اوله سر کې عثمان ابن حنیف د مخالفت وکړل، وایي تاسې په بصرې ته نه راننوځئ. له هغه وروسته طلحه او زبیر کسان ورولېږل چې موږ په دې نیت راغلي یو، موږ نه د جنګ په نیت راغلي یو، موږ نه د اختلاف په نیت راغلي یو، موږ راغلي یو تر څو د علي رضی الله عنه دپاره له بصرې نه لښکر را سره واخلو، مدینې ته لاړ شو او له خوارجو نه په پوره معنا باندې انتقام واخلو، قصاص د امیر المؤمنین عثمان ابن عفان د وینو بدله ترېنه واخلو. اوس تاسې دې ځای ته غوږ سیه. په دغه وخت کې عثمان ابن حنیف اتفاق ورسره کوي د علي د امیر المؤمنین علي رضی الله عنه د هغه والده اتفاق ورسره کوي له طلحه او له زبیر سره. وایي راځئ کله چې دوی بصرې ته را داخل شول، د شپې هغه خوارجو په بصره کې حمله ورباندې وکړه، کومو خوارجو چې په عثمان ابن عفان رضی الله عنه باندې حمله کړې وه. دې ته جنګ جمل صغرا ویلی کېږي. په دغه وخت کې عثمان چې د بصرې والي و، دې طلحه او زبیر ته وویل چې تاسې له بصرې نه بیرته ووځئ، دا خوارج دلته فتنه جوړوي او جنګ غواړي چې جوړ کړي. نو په دغه وخت کې طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین له بصرې نه بیرته د باندې ووتل. دغه خوارج ته پوهېږې
چې کله په عثمان ابن عفان باندې حمله وسوه نو 1000 تنه خوارج د بصري و 1000 تنه د کوفي و 1000 تنه د مصر او د 1000 شاوخوا د مدینه المنوره هغه د شاوخوا د دښتو کوچانو. اوس کله چې طلحه او زبیر له بصرې نه د باندې ووتل دغه خوارج راغلل د علي رضی الله عنه د امیر المؤمنین په والي باندې حمله وکړله، په عثمان ابن حنیف باندې حمله وکړله. کله چې په دې حمله وکړله نو د ولایت مقام یې ونیودل جنې، یعنی د بصرې هغه د والي ځای یې ترېنه ونیودل. عثمان ابن حنیف یا حنیف ووهل حتی ږیره یې ترېنه وشکوله او علي رضی الله عنه ته ور ولېږل. کله چې په سهار کې طلحه او زبیر خبر سول چې خوارجو له عثمان ابن حنیف سره داسې ظلم کړی ده نو په سهار کې په بصره باندې حمله وکړله. په لږ وخت کې بصره له خوارجو ونیودله چې څومره خوارجو د عثمان ابن عفان په شهادت کې لاس درلودل له هغو ټولو نه یې سرونه ووهل په توره باندې، له ټولو نه یې سرونه ووهل له هغو خوارجو نه. یو کس پکې پاته سول، یو کس. دا اوس حکومت د چا په لاس کې و؟ د بصرې حکومت د طلحه او د زبیر رضوان الله علیهم اجمعین د دې په لاس کې و. فقط فوج نو یو شی حکومتي چارې په لاس کې نه وي اخیستلې، فقط امن یې په د بصرې په لاس ایستلی و. دغه خبره اوس علي رضی الله عنه ته ورورسېدله چې عثمان طلحه او زبیر له مکې نه راغلي دي، په بصره باندې لشکرکشي کړې ده، خلاف راوتلي دي. علي رضی الله عنه چیرته روانو؟ هغه شام ته روانو، تر څو معاویه رضی الله عنه خوشحاله کړي او راضي یې کړي، تر څو بیعت ورسره وکړي. په دغه وخت کې علي رضی الله عنه چې خبر سول شام یې پرېښودل، د بصرې په طرف باندې را روان سول. ظالمانو تاسې وایئ چې طلحه او زبیر دغه جنګ ته راوتلي دي. علي رضی الله عنه خبر نو. علي رضی الله عنه وروسته خبر شو چې جنگ جمل صغرا دا له علي رضی الله عنه خبر نه و، دا جنگ منځته راغلی و او تیر سوی ده او هغه خوارج ختم کړي دي، د هغو فتنه ختمه سوې ده. اوس علي رضی الله عنه د څو ورځو سفر راوکړل د بصرې په طرف باندې، نو طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین ته د قعقاع په نامه باندې صحابي راولېږل چې تاسې د څه شي دپاره راغلي یاسته؟ آیا د ما په خلاف راوتلی یاست؟ څه شی مو کړی ده؟ یعنی خروج مو کړی په ما؟ او که څه شی غواړی؟ له دغه طرف نه طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین کسان ورولېږل. ته پوهېږې دا زبیر او علي رضی الله عنه قریبان دي. د زبیر رضی الله عنه مور او د علي رضی الله عنه پلار ورور و خور دي سره. یا الله بندگانو تاسې څه وایسته؟ زبیر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه د ترور زوی ده، لکه د نبی علیه السلام چې د ترور زوی ده همداسې د علي رضی الله عنه د ترور زوی ده. خطونه یې ورولېږل چې یا امیر المؤمنین. دوستانو یو دقیقه صبر وکړئ، ما ته د لایف د ریپورټ اندازه زیړه سوله، یو دقیقه صبر وکړئ.